د 1200 کالو په عمر کې نبی علیہ السلام چې ابو طالب لار ته شام ته بوت. هغه شام ته یو تجارتي سفر باندې نبی علیہ السلام ورپسې جلل وی ما به هم بېړځې د ماشومانو چکر او خوښي ځان سره یې بوت. په لاره کې یو عیسایي راهب و، د عیسایانو موډا چې ورته وایي. د هغه یو ګنګل او یو غار و، هغې کې به د یو پروت په پکې چېرته به چاله نه راوته. د عیسایانو دا راهبانو څه هم د افریقې او د یورپ په دې بعضو علاقو کې شته. ډوډۍ ډېره معمولي خوري پوټۍ او ځان له په جونګړه کې پروت یا په غار کې پروت نه واده کوي نه بچي وي او نه د دنیا یو شی عشرت کوي. بس دا د هغې یو ژوند د رهبانیت ورته وایي. پادري و راغب دی به هم په خپله جونګړه کې د یو بار به نه راوت. دا قافله د قریشو چې څنګه لاړه، د هغه پادري د هغه راهب د جونګړې سره خوا کې ځنګل و اونې په هغې کې دي دمشق د تلوخانو قافلې به خیمې او لګولې. وی دا راهب به مخکې هم دا قافلې دغلته د مکېدې نه وراوته او دې ځای لره ووت. وی تاسو کې یو ماشوم دی، هغه ماشوم پلانکي نوم دی. څه شو؟ هغې ورته وی چې او دا هلک خو شته، اوښانې بوتلې دي هغه سیرابۍ راځي به. وی ښځه درته وایم چې دا هلک هغه دی چې د ده نه به د آخر زمانې پیغمبر جوړېږي. نبي علیه السلام مبارک یې د مټه کلک دقسې ونیوه. وی هذا سید العالمین، دی به د دې مخلوق سردار دی. هذا رسول رب العالمین یبعثه الله رحمة للعالمین، او دی به د دې ټول مخلوق دپاره الله رحمت رالیږي. وی تاسو چې کله په دې غونډۍ په دې غر راکوزېدی نو ما دې غر ته کتل. وی چې دې غر کې څونه بوټي او یا غټ غټ کاڼي وی ټول ده ته په ځمکه پرېوتل او سلامونه یې ورته کول. وی زه ډوډۍ کوم. دا پادري لاړو دې ټولې قافلې له ډوډۍ وکړه پیغمبر علیه السلام نه مخ چې ډوډۍ ووینه. دغه وخت کې نبي علیه السلام نو دی کې پیغمبر علیه السلام راغی چې راغې خلکو ته وی وګورئ ورته وایي سور نور دی، وایي په دې ټولو خلکو نور دی او ده ته وګورئ د هغه د پاسه د وړیا د سوری دی. بل ځای د سوري نو چې نبي علیه السلام پرې ناست وی نو چې دې سیند کېناسته نو د هغه اونې سوري په پیغمبر علیه السلام ورته وشو. و یا نورو چې نه په نور کېناست تورې نشته نو سوري پرې ورته وشو. وی دی بله نښه ده. وی مشر یې څوک دی؟ ابو طالب راغی وی لی مشر یم دی ترې ویله کې د آخر زمانې د پیغمبرۍ نښې دي او دوی به په دې ټولو دینونو باندې غلبه کوي. دا ټول دینونه به ختمېږي او رد دین به غالب کېږي او شام ته که د دې پوته د شام عیسایان بیا درنه ګورې خراب کړي نقصان به ورته ورسوي. نو ابو طالب بیا پیغمبر علیه السلام سره ملګري کړل او دی واپس مکې مکرمې ته راوړی. ترمذي شریف کې حدیث دی چې دی واپس څنګه ولېږه دې کې اووه کسان د شام نه را روان دي. دې پادري له رالل هغه هم د شام د عیسایانو مشرانو دې پرې پېژنده پادري سره کېناستل. ویې لکه څه کوې؟ وی موږ اورېدلي دي چې د آخر زمانې کوم پیغمبر جوړېدو والا دی هغه هلک پیدا شوی دی او موږ په کتابونو کې دا هم لیدلي دي چې په دې میاشت کې به د شام سفر کوي. نو موږ مخکې له راغلي یو که لار کې م چېرته ګیر که چې مړي پادري ورته وایي بحیرا د دې پادري نوم و. هغه ویې ډېر قمقل خلک یې ستاسو کتاب کې راشته چې دا هلک په آخر زمانې پیغمبر جوړېږي؟ وی او زموږ کتاب کې شته. وی دا پکې شته چې دله به الله غلبه ورکوي؟ وی دا هم پکې شته. او دا هم پکې شته چې په دې میاشت کې به د شام سفر کې وي؟ دا هم پکې شته. نو چې الله د یو شي فیصله کړې وي تاسو هغې کې څه رکاوټ پرېښودی شي، تاسو یې وژلی شئ. هغې وي دا خو د عجیبه خبره وکړه چې الله د هغه د پیغمبرۍ فیصله کړې ده موږ یې چېرته وژلی شو. هغه خلک یې تیوتمبور. دغه وخت کې د حضور پاک عمر 12 کاله تقریبا په ټولو عربو کې د نبي علیه السلام ډېر لوی عزت کېده. خلکو به ډېر زیات ادر کو او ډېر زیات احترام به خلکو کو او د ماشوموالي نه به ورته خلکو صادق او امین وي چې دا رښتونی دی او دا امانتګر دی. چېرته په ماشوموالي کې پیغمبر علیه السلام دروغ نه دی ویلی. هله خامخا دروغ کوي که نه؟ دوکې نه ده کړې، کنځل یې نه دي کړې. خلک کنځل کوي که نه کوي؟ د مشرانو یې قدر او عزت او احترام کړی. کونډه رنډو چې چا به څه خدمت و او چا به چا له کار نه کو ده ته به یې واک کېده به منډه واله سودا به یې راوړه خلکو له. چا سره پیسې به نه وي خپله مزدوري به یې کوله هغوی له به پیسې ګټلې او چې څوک به قرضدار او پریشانه به پیغمبر علیه السلام به خپله وګرځېد مزدوري به یې وکړه پیسې به یې وګټلې او د هغه قرضدارو قرضونه به یې خلاصو. چې دا صفت په چا کې وي نو خلک یې پخه یادوي او که نه یادوي. یو صحابي د وروستو ایوان یې راوړی دی هغه وایي زه یو موقع پیغمبر علیه السلام سره څه خبره کې لګیا شوم وی ما ورته وی چې ته دلته ودرېږه او زه راځم. وی ما ته ډېره ښه
ویری راته ودرېده او زه کور ته لاړم وی ما ته وی چې زه ته زه به دلته درته ولاړ یم ما چې ها وی زه لاړم د ما نه هېر شو وی اتفاقا 3 ورځې پس په هغه لاره تېرېدم نبي علیه السلام یې یاده ویرې ولاړو او زما را یاد شو چې دا خو ده سره ما وعده کړې وه 3 ورځې تېرې شو دې زما په تمه دې جوړ ما دې تپوس وکړو وی ما ته یې صرف دومره وویل چې زه خو دې ډېر زیات وکړلو تا ته مې وعده وکړه چې دلته ولاړ یم ته راشه نو هغه چې تا ته مې ویلي 3 ورځې وکړې دلته تا ته په انتظار یم یعنې کور ته هم ورپسې تللی شو خپل کور ته هم تللی شو او دا هغه وخت چې د نبوت او پیغمبري هم نه ده میلاو شوې خلکو به وی الصادق چې دې به چې د په لاره تېرېده وی هذا الصادق دا رښتونی دی هذا الامین دا امانتګر دی ومانه د پیغمبر علیه السلام مبارک 15 کالو ته ورسېد ابو طالب هم مړ شو اگر چې دغه وخت کې ابو طالب جم ډېر د 15 کالو په عمر کې ابو طالب وروسته ابو عبدالمطلب یادوم امر شوی په مکه کې یو ښځه وه حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها ډېره زیاته مالداره وه کله وه خاوند یې مخکې و هغه مړ شوی بلکې 2 خاوندان یو خاوند یې مړ شو بیا بل چا په نکاح واغېسته هغه خاوند یې مړ شو دغه وخت کونډه وه د پیغمبر علیه السلام خو ډېر شهرت و نو نبي علیه السلام پسې استازی راولېږه ویره ته ډېره امانتګرې ته مهرباني وکړه زما د اعمال په تجارت باندې چې د یو ملک ته یوسه او څومره ګټه به چې وشي چې نورو خلکو له څومره ورکوم تاله به د هغې دوچند درکړه پیغمبر علیه السلام د خپل تره ابوطالب سره مشوره وکړه هغه ورته ډېره خرڅله د هغې یو غلام او میسره نوم یې ایزال سره کړ نبي علیه السلام یې ستا دا غلام به راسره ځي ولې اصله سبا په ما بدګماني ونه کې شام ته لاړل دغه وخت کې د حضور پاک مبارک عمر 15 کاله او واپس راغی هغه مال دونه ګټه وکړه چې په ټول زندګي او ژوند کې د حضرت خدیجې رضی الله عنها مال دومره ګټه نه وکړي همیشنه غلام ورته الوي او دې سفر کې د پیغمبر علیه السلام د پیغمبر نښې موجود شوی وي یو بل راهب او پادري هغه نستورانو و هغه د پیغمبر علیه السلام سره ملاقات وشو چې ملاقات یې ورسره وشو د نبي علیه السلام نه یې تپوسونه وکړه ستا څه نوم دی وایي زما پلان کې نوم دی د پلار دې څه نوم دی د پلار نوم مې پلان کې دی نو پادري ورته بیا وایي د قریشو د خاندان سره تعلق لري وي او بنو هاشم خاندان سره تعلق لري وي او وی ښه مبارک دي ما ورته وایي غوا هو رسول الله وی دا لب چې دی دا د الله پیغمبر او هغه اغیر الانبیا د ټولو پیغمبرانو اخري پیغمبر به هم دی وي هغه هم هلته د قریشو قافلې ته د پیغمبر علیه السلام صفتونه وښول مال ډېره ګټه وکړه هغه میسره غلام بیبي خدیجې رضی الله عنها ته الوی وی ډېر ښه دی او ډېر برکتي انسان دی او سردار یې په ده کې د اخر زمانې د پیغمبرۍ نښې دي بیبي خدیجې عرب او ډېر نیکان خلک وو او د عربو څخه خلک ډېر زیاته هغه حیادار وو او دا خو ډېره مالداره ښځه وه نو ورته وایي غلام ته ته به هلک ما ته ونه ښیې چې دا به څنګه وی ښه چې کله په لاره راشي نو زه به تا ته دې وښیم نو بیبي خدیجه بره کوټې ته وخېجوله او پیغمبر علیه السلام په لاره روانه وي دغه هلک وی ورته وګوره سور ورته وګوره په ده سوري ته وګوره د پاته پې د وریځ سوری دی بیبي خدیجې بیا پیغمبر علیه السلام ته د نکاح استازی ولېږه چې که زه ستا خوښې تا سره نکاح کړم نبي علیه السلام د ته سره مشوره وکړه د ابوطالب سره او په ډېر خوشحاله شو ځکه چې دا د عربو ډېره مالداره ښځه او پیغمبر علیه السلام سره خو مال کم و بلکې نه و ورسره که څه به ورسره و په یتیمانانو په کونډو په مسکینانو به یې لګول نکاح ول ابوطالب وتړله او پیغمبر علیه السلام مبارک یې ځان سره د نکاح تقریب لبون ته او د نکاح یو عجیبه خطبه یې ویلې ده زه به یې ته په پښتو کې ترجمه وکړم ابوطالب وایي زما دا ورواره چې دی د ده نوم دی محمد صلی الله علیه وسلم او په ټولو عربو کې د ده نه برکتي هلک بل نشته او زما د دې ورواره نه هوښیار انسان په دې ټولو عربو کې بل نشته او دا ډېر صالح انسان دی او د نسب په اعتبار دی ډېر شریف انسان دی د ده نه ښه نسب د بل چا نشته او په وجود زما دا ورواره ډېر روغ دی او په عقل او په ذهن او په پوه هم ډېر زیات هوښیار دی او هر چې خدیجه ده دا د خویلد بور ده او دا په عربو کې ډېره پاک دامنه ښځه ده د دې د بدعملۍ اوسه پورې چا کش نه دی کړی او ډېره شریفه ښځه ده او ډېره مالداره ښځه ده وایي زما ورواره کې یو کمی دی چې مال یې نشته
او نور په هره توګه زما ورواره هوښیار او پوه انسان دی. او بیبي خدیجه هم په هره توګه ډېره هوښیاره او ډېره پوه او نیکه ښځه ده. او زما دا ورواره د دې نکاح ته میلان دی او د دې زما ورواره د نکاح ته میلان دی. نو په دې زه د دې دواړو نکاح تړم. 100 اوښان یې وله په مهر کې واچول، 100 اوښان. او څوک وایي 1500 درهم یې وله مهر مقرر کړ. دا نکاح وتړلی شي. دغه وخت کې د حضور پاک عمر مبارک 15 کاله او د بیبي خدیجې عمر 40 کاله نکاح شو. د پیغمبر علیه السلام دې سره ډېره زیاته مینه او ډېر محبت. د بیبي خدیجې په جل نبي علیه السلام بل واده نه دی کړی او دې به د پیغمبر علیه السلام ډېر زیات خیال ساته. دونه قدر به یې کو، هغې ته خو پته وه چې د ده نه به یو شخصیت جوړېږي. او پیغمبر علیه السلام هم د بیبي خدیجې ډېر صفت کو. حضرت عایشه صدیقه رضی الله عنها فرمایي وایي نبي علیه السلام یو ځل وفرمایل چې زه ناست وم دې کې جبریل علیه السلام راغی. وایي ما ته یې وی چې زه الله را لېږلی ما او ته بیبي خدیجې ته ووایه چې په تا الله سلام وایي. شور یې ونه و پکې، نقصان یې ونه و پکې، بیماري ستړی ویلي. وی حضور پاک مبارک به د خدیجې ډېر ذکر کاو. نو وی بل له خو په بن غوسه ورځي، یوې بلې ته چې د بلې بنې ښه وی خو ځان لرې کار وکړه، خامخا غوسه ورځي. نو وی ما له غوسه نه وه پکار بیبي عایشه وی، ځکه چې وی کوم وخت کې وفات کېدل هغه وخت کې د لا پیدا هم نه به او چې جمدی بنې نو بل له غوسه ورځي. زما وخت کې هغه نه وه خو پیغمبر علیه السلام بیا ډېر صفت کو. نو یې ما له پرې غوسه راتله. ما ورته وایي چې په دنیا کې یو بله بوډۍ نه وم، دا یوه وه. وی ما ته وایي چې انها کانت وکانت، ای عایشې دقه یوه ښځه وه په دنیا کې هم دغه او بله نه وه واقع. او کله بیا چیرې یا ګڼه لال کړ. د خدیجې چې کومې ښځې وې او دوستانې ښځې وې، د دې ښځو هم ښځو سره مینه وي، نو هغه چیلې به یې ټوکلې ټوکلې کړه او د خدیجې په هغه دوستانو ښځو کې به یې هغه وتقسیمولې. دومره د حضور پاک ورسره مینه وه. وی یو ځل فاطمه رضی الله عنها دا را روانه وه. د بیبي فاطمې او د خدیجې رضی الله عنها اواز دا یو شانتې و او تلل هم یو شانتې و. د بیبي فاطمې اواز وکړ نو نبي علیه السلام باندې اواز داسې ولګېد لکه چې دا د خدیجې اواز وي. پیغمبر علیه السلام زر کېناسته او یې سترګو کې اوښکې راغلې. فاطمه رضی الله عنها بیا روانه وه چې دا څوک دی؟ چې فاطمه ده چې ورته یې وکتل د الله رسوله ولې ما باندې د اواز د بیبي خدیجې د اواز په شانتې ولګي. او حقیقت دی چې هغې د حضور پاک ډېر زیات خدمت کړی. بل څومره مال چې دی ټول پیغمبر علیه السلام ته وقف. زما مال ستا شو. او د دې ټولو د مروه د غونډۍ سره اوس هغه کور نشته ور شوی دی. هغه کور یې پیغمبر علیه السلام ته وقف کړ او نبي علیه السلام ته یې د خپل کور دې پرېږده زما دې کور ته راځه. د نبي علیه السلام د پیدایش کور اوس نشته خو په هغه ځای یو مکتبه جوړه ده، کتبخانه شانتې پرې جوړه ده. نو پیغمبر علیه السلام هغه خپل کور پرېښود او د خدیجې رضی الله عنها کور ته رامنتقل شو، دلته به اوسېده. د دې نه پس د پیغمبر علیه السلام مبارکه ځان له والې خوښ و. د اول نه الله تعالی پیغمبر علیه السلام کې صفتونه پیدا کړل. اکثر به غار حرا ته ته په غار حرا کې به نبي علیه السلام مبارک ناست و د الله عبادت به یې کو. ځان به ناست، پیغمبري دا نشته، ښه نو څه عبادت به یې کو. نو الله به ورته زړه کې الهام کو. دا قاعده ده چې پیغمبر ته پیغمبري نه میلاو شوې، د پیغمبرۍ نه مخکې ولي د خدای وي، کشف ورته کېږي. بل د دین ابراهیمي ابراهیم علیه السلام کوم دین و د هغه دین مطابق به لګي او خپل عبادت یې کو. دې خدیجې رضی الله عنها ورته چېرته نه وویلې چې ته کار ولې نه کوې، ته پیسې ولې نه ګټې او ته د ځان له په غر کې ولې ډېرې، بلکې دې به یې خدمت کو چې 2-3 ورځې به تېرې شو نبي علیه السلام به رانغی نو دې به اوبه په بتکي کې واچولې او ستوان او د هغې وخت چې کوم خوراک به نه خرابېد هغه به په څادر کې وتړه او غار حرا ته به دا ختو. پیغمبر علیه السلام نه به دا څیزونه رسول. خدای پاک د تاسو بوتلی کې غار حرا ته ختل سازانه خبره ده، دا به وله په خپله خطه. زه غار حرا د بره سر ته وختم، هغې ته بیا کوزېدل ګرانې، په هغې مې تابونه راتللی، دا خو نه شي وکوزېدی. زه چې په هغه لاره کله ختم او بره سر ته وختم، په خدای یقین کې بیبي خدیجې رضی الله عنها ته یې په تلو په راتلو کې دعاګانې کول. حالانکې زمونږ څه دعا به
ما وی په دې لاره دې د پیغمبر علیه السلام په خدمت کې هغه له اوبه وړي دي او په دې مونږ تش نه شو کتی هغې ځان سره سطوان هم خېجولې دي دا به یې د حضور پاک خدمت کو او نبی علیه السلام له به یې ډاډګیرنه ورکوله چې دې تنګ نه شي 40 کاله چې د حضور پاک مبارک پوره شو پوره 40 کاله نو اقا غار حرا کې یو ځل نبی علیه السلام عبادت کو یو فرشته ونغاله حضرت جبریل علیه السلام او ما خو مخکې درته و چې بیا وله سینه مبارکه سیرې کړه شق صدر چې ورته ول نبی علیه السلام فرمایي چې سیرې هله سیرې کړه او بیا پې عوض شوه وی دې راپاڅولم او یې ما ته وایي چې اقرأ ولوله یې ما ورته چې ما انا بقارئ زه خو نه مې سکول کالج او مدرسه دارالعلوم کې خو سبق نه دی ویلی زه خو لوستل نه شم کولی وی دې راونیوم او ما له یې زور راکړه ځان ته یې را جفت کړم وی بیا پرېښودم چې اقرأ شابه لوله یې ما ورته بیا وی چې ما انا بقارئ زه خو لوستونکی نه یم نه شم لوستلی وی بیا یې ونیوم او ځان ته یې راته اقرأ وسلم او ښه زور یې راکړ داسې زور یې راکړ چې د وجود نه مې خولې وبېرې وی په درېیم ځل یې بیا ما ته وی اقرأ ما چې زه خو نه شم لوستلی وی درېیم ځل باندې هله بیا زور راکړ او وی داسې زور یې ما له راکړ دې حدیث بعضې علما جیبه معنا کوي وی دومره زور یې راکړ چې د حضرت جبریل نه خولې وبېرې وی بیا ما ته دا آیتونه وی اقرأ بسم ربک الذي خلق د هغې الله په نوم او په امداد لوستل کوه چې مخلوق یې پیدا کړی کوم ذات چې دا ټول مخلوق پیدا کړه د نش نه حش ته یې راوستل نو هغه په تا کې د لوستلو طاقت پیدا کولی شي بسم ربک الذي خلق خلق الانسان من علق کوم ذات چې هغه انسان د یو څښا د وینې د ټوټې نه پیدا کړی دی هغه ذات په تا کې د لوستلو ماده پیدا کولی شي دا یو څو آیاتونه وي اقرأ وربک الاکرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم جبریل علیه السلام لا پیغمبر علیه السلام مبارک را کوز شو کور ته راغی او چې څنګه کور ته راغی تبه پرې راغله هغه چېده دا یخه تبه نه چې د بنده یخ نه کېږي بیبي خدیجې ته وایي زملوني هله په ما څادر واچوئ یخني مې کېږي چې څادر یې په سین واچو بیبي خدیجه فرمایي ګوره دونه هوښیاره ده لاول ورته غږ نه کوي چې څه چل دی خو چې د پیغمبر علیه السلام نه فلما ذهب عنه الروع غیمت لاړ نو بیا بیبي خدیجې دې تپوس وکړو وایي چل څه شوی دی څه مسله ده نبي علیه السلام ټول ال ورته ووایي هغه پې پوهېږي په دې تمه خو خدیجې رضي الله عنها د پیغمبر علیه السلام سره نکاح کړی د نکاح په وخت کې د دې ترڅ ورقه بن نوفل د پخوانو کتابونو عالمو بیبي خدیجې علیه السلام مشوره کړې وه د ترڅ یو هلک دی او دی نوم دی او دا څیزونه دي زه ورسره واده وکړم وی وکړه ورسره واده که واده ستا قبول کړي نو دا ګوره د آخرې زمانې پیغمبر جوړېدو والا په دې نیت هغې واده کړی چې د نبي علیه السلام دا ټولې خبرې واورېدې نو بیبي خدیجې ورته یو کار نه کوو زما د تره زوی د پخوانو کتابونو عالم دی اچې هغه لرې بوځو پیغمبر علیه السلام وی زه ډېره ښه ده نو هغه ورقه ابن نوفل و د خدیجې رضي الله عنها تره زوی هغې له یې بوت او ورته وی واره وایه ما ته ټول ال وایه نو پیغمبر علیه السلام ورته ټول حال وویل او ورته څه وایي وی دا هغه فرشته وه چې په حضرت موسی علیه السلام به نازلېدله مبارک دش ستا یو ډېر لوی برکتي ژوند شروع کېدو والا او بیا څه وایي یا ارمان که زه جمدې وې هغه وخت چې تا دا قوم د خپل وطن نه وباسي زه به دې مدد کوم نو په حضور پاک دا خبره خو ونه لګېده چې ما به دا قوم څنګه وباسي قوم خو هله خلک وباسي چې چا سره یې روالي زما خو ټول قوم ډېر قدر او د عزت کوي او بل زه خو د یو ډېر لوی خاندان سره تعلق لرم وی نسب مې ما به څنګه وباسي او ورته څه وایي وی داسې وخت به راشي ته چې کومې خبرې کوې دا قوم به د دشمن شوی دا به یې د دې وطن نه وباسي او افسوس چې هغه وخت کې زه جمدې موضوع یې مرسته وکړم بیبي خدیجې رضي الله عنها نبي علیه السلام نه ډېر ډاډ ورکړ نبي علیه السلام ورته خدیجې زه خو یېرېږم په خپل ذات وی هېڅ چېرې په ځان باندې ونه یېرېږې غم مه کوه ته د کونډو رونډو خدمت کې د یتیمانانو خیال ساتئ قرضدارانو له مال پیدا کې چا نه چې کوم شی وکړي هغې پسې منډې وی
نو فکر هغه کوه داسې انسان الله نه ضایع کوي تا به چېرته الله ضایع نه کړي 3 کاله وحې بنده ورو دا لومبی وحې وه 3 کاله اسم نو او نبي علیه السلام به د خپل عادت مطابق بیا هم هغسې غار حرا ته تل اول ته به یې د الله عبادت کو 3 کاله پس نبي علیه السلام مبارک د غار حرا نه را روانو وی په اسمان کې مې یو لوی ځواک واورېد وی چې بره مې سر اوچت که وی هغه فرشته وه چې مخکې غار حرا کې ما نه راغلې وه وی هغه په یو کرسی باندې ناسته او وی داسې خشته وزرې دي مزېدارې چې وی د اسمان دا غفله ټوله د هغه د وزرو نه ډکه ده وی بیا ویرېدم چې دا خو بیا به ماله زور راکوي وی زر کور ته رالم چې کور ته رالم بیبي خدیجې ته مې وی دسروني هله څادر راوالی زما یخني شو په ما څادر واچوې چې څنګه څادر را باندې هغې واچو دغه فرشته مې دروازې له راورسېدله او په دروازه کې دا آواز وکړ یا ایها المدثر قم ای څادر اغوستونکیه پس فانذر دا خلق د الله د عذاب نه ویروه وربک فکبر الله لوی په خپلم کوه خلکو ته بیانوه والرجز فهجر او دا چې کم خلق دا د ګناهونو کار کوي او د بوتان عبادتونه کوي پام کو دې څیزونو ته نږدې نه شي دا ګندګي ده نبي علیه السلام مبارک خدیجې رضی الله عنها ایو چې ما ته خو الله داسې وي دا خو د الله خپل استازی کړم ځکه چې ما ته یې پازه خلک ویروه خو زه د الله طرف نه استازی شم یو بهترین استازی ته رسول او پیغمبر وی بیبي خدیجه رو غږ ونه کړه بس دی وی بلکل زه تا منم د دې خبرې خو زه په انتظار وم وایه شابه ستا دعوت څه دی چې الله درته ویلی دی زما دعوت هم دا دی چې الله یو د شریک نه لري ما ته عرض شوی چې د بوتانو عبادت دې حدیث در ورنږدې نه شي او دویمه خبره دا ده چې زه د الله خبره کوم د الله استازی نو ما به منې چې زه د الله استازی مې ډېره ښه ده لومبي ایمان په ښځو کې بیبي خدیجې راوړو هلکانو کې حضرت علي رضی الله عنه د پیغمبر علیه السلام سره اوسېده د ابو طالب زوی دی په نابالغ هلکانو کې لومبي ایمان هغه راوړه او په بالغانو سرو کې لومبي ایمان حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه راوړ دا د حضور پاک نږدې ملګری نبي علیه السلام ورته ویل ابوبکر ما له خو الله استازی کړم پیغمبر یې کړم ته یو معنا ده ښه مونږ ورته پیغمبر وایو پیغمبر معنا د الله پیغام رسونکی رسول د الله رسالت او پیغام رسونکی حضرت ابوبکر صدیق ورته وی بلکل زما ملګری او ستا رښتینولي ما ته معلومه ده تا چې ته په خپله زندګۍ کې دروغ نه دی ویلی ته به اوس څنګه دروغ وایې بلکل زه دې ملګری هغه په بالغانو سړو کې لومبی هغه مسلمان شو او په غلامانو کې د پیغمبر علیه السلام یو غلام زید بن حارثه لومبي ایمان هغه قبول ابوبکر صدیق رضی الله عنه ورته وایي ما خو در باندې ایمان راوړه دلیل درنه نه غواړم د دلیل نه مخکې مې ایمان راوړه خو هسې ما ته یو نښه ویلی شي د پیغمبر خو د پیغمبرۍ یو نښه مې هغې ته معجزه وایي هغه سره شته حضور پاک مبارک ورته وی او وی څه ده نو واقعه داسې شوه چې یوه زمانه کې حضرت ابوبکر صدیق په یو قافله کې تللی و تجارتي قافله کې هغه قافله کې واپس راتل یو ځای کې یې دمه وکړه هلته د پخوانو کتابونو یو عالم و نجومي مو پادري و نجومي و د نجومو په دې قصو هم پوهېده چې حضرت ابوبکر یې څنګه ولیده درته ویې روغ یو تپوس تله کوم د ده نوم عبدالله وی ستا نوم عبدالله دی ویو وی د پلار نوم دی ابو قحافه دی ویو وی د قریشو د بنو تیم قبیلې سره تعلق لري ویو خلک حیران شو چې دا خو د نجومیانو سره دا خبرې هم کوي ناشنا خبرې شو یو وی ته یو کار وکړه هارون دې لږ ماته وښایه دی دې زما په علم څه کوې وی زما پکې یو غرض دی وی نه د خپل لمونځ چاته نه ښکاره هغه سړی کلک شو وی نه ما ته خامخا هارون وښایه زما پکې ډېر لوی غرض دی دې قافلې ونه حضرت ابوبکر ته وی دا ته لمونځ ښایسته نه پسې دی چې لمونځ یې ورته وکړو د حضرت ابوبکر په لمونځ باندې یو داغ و خړ شان تور داغ و وی زه ورته لمونځ پټ کړم وی زه راته دا خبره کوم چې د اخر زمانې پیغمبر به راځي او ته به د هغه لومبی خلیفه او د هغه نږدې ملګری به حضرت ابوبکر صدیق وی مې کېدل اخر زمانې پیغمبر به څوک وي کېده به یې ملګری وی دا خبره ما ځان سره وساتله بس خبره و تېره شوه ډېره موده پکې تېره شوه ډېره زمانه وی نبي علیه السلام مبارک ته مې دا غږ نه وکړی ځکه ما ته څه پته وه چې دې به د اخر زمانې پیغمبر جوړېږي
مې چې د الله رسول ما خو در باندې ایمان راوړه هسې یو تپوس ته نه کوم چې ستا د پیغمبرۍ څه معجزه څه نښه شته که نه وی او زما د پیغمبرۍ نښه هغه ده چې پلانکي سفر کې پلانکي ځای کې هغه رایف ستا د مونږ دغه داغ کتلی دا د پیغمبر معجزه مخکې یو بعضې وخت یو شی وي هغه چاته معلوم نه اول پیغمبر ته په زړه کې ور واچوي یا د وحی په ذریعه ورته وښیي بیا ته معجزه وایي نبی علیه السلام مبارک به داسې یو دو دوستانو ته الوي لا کولو اعلان ورته اړه نو شوی یو دو کسانو ته به وي څه موده پس ورته بیا دا حکم وشو واصدع بما تؤمر وانذر عشیرتک الاقربین ویلې دې رشته داران دې ویرو حضرت علی رضی الله عنه ته ویل وړو او د ما چې څومره نږدې رشته داران دا ټول لوبل او دې وخت کې لږ مخالفت بیا شروع شو لکه د خلکو د دین خلاف شروع شو چې ستاسو د ابوطال خدایان نه دي او دا خو د قانون الله له دانچې جوړې کړي نو علي صاحب ډوډۍ وکړه چې ډوډۍ وشوه نو په ډوډۍ کې ټول رشته داران نه وغوښتل ابو لهب هم پکې نو ابو لهب ته خو پته وه چېرې نه دې به اوس دا خبره کوي نو هغه ګپ شپ شروع کړه او فضول خبرې شروع کړې ډوډۍ الکو خوا چې پیغمبر علیه السلام به د چا خبرو کې میاس کې مداخلت نه کو چې خلک به چپ شو د به خبره کو ابو لهب لګیا دی یو خبره او بله یو بنګا چې پیغمبر علیه السلام ته خبرې موقع میلو نه شي چې ډوډۍ خوړلی دی چې ځو نبي علیه السلام ته موقع پیدا لري علي صاحب ته کاکاجي په ټول وخت ضایع کړ وی زه سهار نه بیا ډوډۍ وکړه نو څه موده پسې پې بیا ډوډۍ وکړه بیا ابو لهب دغه قصې جوړې کړ په درېیم ځل بیا ویو کاکاجي خو موږ له خبرو اړو موقع را نه کړه په درېیم ځل یې بیا ډوډۍ وکړه بیا دا ټول راوغوښتل چې څنګه ډوډۍ خوړلې کېدله دې کې پیغمبر علیه السلام لږه غوندې موقع هغه بیا ګپ شپ شروع په چې د خبرې موقع میلو نه شي نبي علیه السلام ته پکې لږه موقع میلو شوه ویل یو خبره کوم ټول چپ شي وایم پې ګوره زه ستاسو د خاندانې تاسو ته پته ده چې ما چې ته دروغ نه دی ویلي او دروغ مې خوښ هم نه دی دروغ زما ډېر بد شي او ما د الله پیغمبري را کړې ده او ما ته دا حکم را کړی دی چې خلکو ته ووایه چې د یو د الله عبادت وکړي خدای له شریک نشته او ما د الله پیغمبر ومنه ابو لهب به خدیجه دې را جمع درې ډوډۍ موږ باندې بدې وخوړل بدې غدې یې وویې او خلک دقسې خواره شو حکم وشو د الله د طرف نه واصدع بما تؤمر ته اوس کول او اعلان شروع کړ هسې مخالفت خو شروع شو نو پیغمبر علیه السلام د صفا په غونډۍ ودرېد او د مکې د ټول خلک یې را جمع کړل خلک ورته مخامخ کېناستل هغوی ته وایي وی تاسو زه سینګ مونږ د سینګ سړی نو چا په انکار کولی نه شو وجدناک صادقا و امینا وی تا مونږ کې چې کوم وخت تېر کا ته مونږ په دې وخت کې رښتونې لیدې او امانتګر دا ټول مونږ منو وی ښځه ته یو خبره کوم که زه تاسو ته ووایم چې د صفا د غونډۍ نه هرې غاړې یو لښکر را روان دی او په تاسو حمله کوي زما خبره به ومنئ وی او بلکل نو وی لښکر خو نشته زما خبره څنګه منئ وی تا چې د دروغ نه دی ویل ځکه ستا خبره منم وی ښه چې دا مې منئ دا ومنئ چې الله یو د شریک نه لري د دې بوتانو عبادتونه مه کوه دا نه زوی در کولی شي او نه دا بوتان تاسو نه بیماري ختمولی شي ایمان راوړئ دغه ابو لهب بیا پاڅېد او کاڼی راواخېسته او په نبي علیه السلام یې وزارو او خیانه یې وکړه وی تا مونږ دوی له راغوښتي او مجلس یې ګډوډ د هغې نه پس عام تبلیغ شروع شو خو د پیغمبر علیه السلام په دغه لویو محنتونو په کوششونو او سره د دې نه چې قوم یې مخالف و کلي وطن مخالف و الله اسلام او ایمان خور به او د خدای فضل د دومره دنیا پورته ورسېد نن د مسلمان شمېر هم